سجده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د دیرشمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. دیرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الف لام میم. دا کتاب به شک او به شبهه د عالمیانو د پروردگار لخوا نازل شوی دی. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ایا دوی وایي چې دغه سړی یعنی محمد دا قران له خپل ځان جوړ کړی دی؟ نه، بلکې دا حق دی ستاسو پروردگار لخوا، ترڅو چې ته یو داسې قوم ته خبرداري ورکړي چې هغه ته له تاسو څخه مخکې کوم بیرونکی نه دی راغلی، ښایي چې هغوی سم لار ومومي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ماغه الله دای چې هغه اسمانونه او زمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل. له هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلان شو. له هغه پرته نستاسې څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک له هغه په وړاندې سپارښت کوونکی. نو آیا تاسې پند نه اخلئ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. غل اسمان تر زمکه پورې د نړۍ چارې اداره کوي او د دې ادارې ریپورت پاس د هغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې د هغې اندازه ستاسو د شمیر لمخې 1000 کاله ده. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. مغدای په هر پټو ښکارا باندې پوهی دونکې بر الله سه یو مهربان دی. هغه چې هر شی پیدا کړ ډیر ښه پیدا کړ. هغه د انسان د هستونې پایل په خې شوی خټې څخه وکړ. بیا د هغه زوزات لوي داسې څڅند جوهر څخه پیدا کړ چې د حقیرو او بو په څیر دی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بیا هغه ته سمون ورکړ، هغه بیا عیب به نیمګړتیا جوړ کړ او په هغه کې د هغه روح پکړ او تاسو ته غوګونه درکړل، سترګې درکړې او زړونه درکړل. تاسو به خیر لک شکر وستونکي. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. او دا خلک وایي کله چې مونږ په خاوره کې ګډوډ شوي ووسو نو آیا مونږ به بیا له نوي سره پیدا کړی شو؟ اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل پروردګار سره یو ځای کېدل نه مني. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. دوی ته وایي د مرګ هغه پرښتې چې پر تاسو معزفه کړای شوی دا تاسو به په پوره بشپړه توګه تر خپل قبضې لاندې راولي او بیا به تاسو د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شي. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند
عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش کې ته وینې هغه وخت چې دغه مجرمان زوړن سره د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي، په هغه وخت کې به دوی وایي ای زمون پروردګار مونږ خو ولیدل او واموریدل، اوس مونږ بیرته ولېږه ترڅو مونږ نیک عمل وکړو، اوس زمون باور غلی دی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په جواب کې به ویل شي چې مونږ غوښتلای نو لا په خو به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړیو، خو زما هغه خبره تر سره شو چې ما ویلی و چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسو د دغه ورځې ملاقات هیر کړ، مونږ اوس تاسو هیر کړی یاست، نو وڅکئ د خپل کړو په مجازات کې د همیشنی عذاب خوند. د سجده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د 10مه سوره ده، په مکه معظمه کې را نازله شوې ده، 10 مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمون په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې دغه آیاتونو په اورولو سره چې کله هغه ته نصيحت کیږي نو په سجده پرې وځي او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي او لوی نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اړخونه له بسترو څخه بیل وي، خپل پروردګار ته له ویرې او هیلې سره خپل غوښتنه وړاندې کوي او څه روزي چې موږ هغه ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نو د خوشحالي او زیری کوم وسایل چې د هغو عملونو په مکافات کې د هغو لپاره پټ کړای شوی دي هیڅ څوک پر خبر نه دی. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. خنو آیا دا کېدای شي چې څوک چې مؤمن وي هغه د هغه چا په څیر شي چې فاسق وي؟ دغه دواړه نشي برابرېدای. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. کوم کسانو چې ایمان راوړای دی او غوړه عملونه یې کړی دي د هغو لپاره خود جنتونو استوګنځای دی د میلمستیا په ډول د هغو د عملونو په بدل کې. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. او کوم کسانو چې فسق غوړه کړی دی د هغو هستوګنځای دوزخ دی. هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغه ته به وویل شي چې اوس د همغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسو هغه دروغ ګڼه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. له هغه لوی عذاب نه مخکې به موږ په همدې دنیا کې د یو نه یو واړه عذاب خوند په دوی باندې څکو خای چې دوی د خپل سرکشي لکړن لارې نه راوړي. ومن أظلم ممن ذكر
ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. او له هغه نه بلوي ظالم څوک وي چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي او بیا هغه له هغه مخ واړوي. له دغه سي مجرمانو نه مونږ غچ اخیستونکي یو. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لدین مخکې موږ موسی ته کتاب ورکړی دی، نو باید همغه شی په درکول کېدو کې ستاسو شک نه وي. هغه کتاب موږ د بنی اسرائیل لپاره هدایت ګرځولی و. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. او کله چې هغوی صبر وکړ او زموږ په آیاتونو باندې باور وکړ، نو په هغو کې موږ داسې لارښوونکي پیدا کړل چې زموږ په امر لارښوونه کوله. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. په یقیني توګه به همدا ستا پروردګار د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بني اسرائیل په خپل منځو کې سره اختلاف کړی دی. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. او آیا دغه خلکو ته په دغه تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي را ګرځي، په دې کې غټې نښانې دي. آیا دوی نه اوري؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. او آیا دغه خلکو هیڅ کله نه دي لیدلی چې مونږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا له همغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله؟ آیا دوی نه ویني؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسې رښتینی یې؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. دوی ته وایي د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ورنه کړی شي. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. کنو دوی په خپل حال پرېږده او انتظار باسه، دوی هم منتظر